السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. یو نوی اپلیکېشن سره راغلی یم، هغه د چې انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره، یعنې لرن انګلیش ان پښتو. دغه ډېر ښایسته کتاب اپلیکېشن ده او اوس یې دا په پلی سټور کې هم موندلی شئ. ډېر ښایسته معلومات لري او دغه لینک چې ده دا زه به د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او بیا ډایرکټ لینک ووایي ډایرکټ به پلی سټور ته راځئ انشاءالله. یا دا نوم پاس نوم ورکړئ هم کیدای شي راویلی، خو په دې نومونو به زه وایم ډېرې دقیق به دا روانه دي. خو د همغه ویډیو په ډسکرپشن کې هغه شته لینک او تاسو یې له هغه نه چیک او ښکته کولی شئ. دا ویډیو ډسکرپشن چې شی ده، که تاسو ته پته نه وي نو دغه به چې وکړئ یوټیوب ته ورسئ. مثلا یوټیوب هم خلاص کړ. صحیح شو. اوس دا ویډیو ما پلی کړه، صحیح ده. دا ډسکرپشن چیرته راځي دغه نښان ګوره، دا به ووایي او زموږ چینل تاسو ته راغلی. ورونه نن زه یو اپلیکېشن سره راغلی یم چې هغه نوم ده ګوره دلته دا ډسکرپشن چې شو دا ټول سول، لکه دا معلومات دا ټول دا ډسکرپشن سو. اوس همدلته به تاسو موندلی شئ. صحیح شو. نور ډسکرپشن دغه ده، صرف دغه علامه به ووایي او دلته به دا ټولې راځي ډسکرپشن. اوس راځو که دا لینک وایي دلته به دا انسټال کړئ. صحیح ده. تر څو انسټالېږي زه ویډیو دروم تر څو غټه نه شي. اپلیکېشن اوس خلاص شو، دا به اوپن کړئ. هغه چا لپاره چې انګلیسي اوس زده کوي او دې کې اوس چې دی برخې ګرامر د ورډز دي او داسې نور شی دی. د ګرامر کې بیا ټول دي، زمانې دي، رایټینګ ده او ټول پکې شی مکمل معلومات شته ده. هېڅ هم چې ده که نه نورونه دغسې ټول مکمل معلومات یې ورکړي دي. ډېر ښکلی اپلیکېشن ده. دا چا چې ترتیب کړی الله دې په لاسو برکت کړي او ډېر کار یې پښتو ته کړی ده. ټلګرام چینل یې افغان زده کړي چې دغسې او هغه ده، زه به هغه هم درته وښیم. نو ټلګرام کې تاسو هم دغه چینل کتلی شئ او زم یوټیوب کې به هم دوی خپل هغه لري. نو ډېر هغه یې کړی د خدمت یې کړی پښتو ته، الله دې اجرونه ورکړي. نو مکمل معلومات یې ورکړي دلته ګوره تاسو د ټولو هغه کې بس دغسې کتلی شئ. لنډ عبارتونه دي مثلا دلته یې بس غږ سره یې هم ګوره ویلي دي زه داسې نظر لرم. I believe that. ډېر ښکلی اپلیکېشن دی. تاسو یې زه لینک اچوم دغه ویډیو په ډسکرپشن کې، تاسو له دغه ځای نه ډاونلوډولی شئ. مننه.